په هلمند، نیمروز، غزني او ایران کې 14 افغانانو ته څنګه مرګ ژوبله اوښتې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په هیواد کې د پټو او زنځیري وژنو په دوام د هلمند ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د یو 25 کلن ځوان مړی موندل شوی دی. سرچینو د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د مرغومې پر 12مه اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې د دې ځوان مړی د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې موندل شوی دی. د سرچینې په وینا دا ځوان احسان الله نومید او په چړې وژل شوی دی. د هنګاو په نوم د بشري حقونو یوې ټولنې راپور ورکړی چې ایران یو افغان اعدام کړی دی. د راپور پر بنسټ د دغه افغان د اعدام حکم د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د مرغومې پر 12مه د کرج په قزل حصار زندان کې پلی شوی دی. د نوموړې ټولنې پر بنسټ دا افغان امین نومید او 3 کاله وړاندې د وژنې په تور نیول شوی و. د نیمروز سیمه ایزې سرچینې وایي چې د ایران په سرحدي سیمه کې د ماین چاودنې له امله 15 افغان کډوال مړه او 3 نور ټپیان دي. سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته منلي چې دا پیښه د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د مرغومې پر 12مه د ایران سیستان او بلوچستان ایالت په سراوان سیمه کې شوې ده. د سرچینو په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې افغان کډوالو پر قاچاقي لار ایران ته د تلو پلان درلود. د نیمروز سیمه ایزې سرچینې په دغه ولایت کې د یو ځوان له پټې وژنې خبر ورکوي. سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځوان د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د مرغومې پر 12مه د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په غرغري سیمه کې په پټ ډول وژل شوی دی. سرچینو ډیره کړې چې دا ځوان عبدالنظیر نومید او 28 کاله عمر درلود. په غزني کې د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ مسؤلانو ویلي چې د یاد ولایت د مرکز غزني ښار د لومړۍ ناحیې په روضه کوتل سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 کسان ټپیان شوي دي. د خبرپاڼې له مخې پیښه د یو باري او کاسټر ګاډي ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې ټپیان د یاد ولایت سیمه ایز روغتون ته وړل شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.